بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. انزر ټیب تیر درس کې مو ټیبل ګروپ زده کړ. دې کې به انشاءالله السټریشن ګروپ زده کوو. السټریشنز لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي، السټریشن معنا شکلونه، اشکال. السټریشن ګروپ کې ما سره شپږ کمانډز موجود دي: پکچر، کلپ آرټ، شیپ، سمارټ آرټ، چارټ اینڈ سکرین شاٹ. شپږ واړه کمانډونو سره پوره نور کمانډز هم شته دی، په دې کې کار کول دي او په دغه شپږو کمانډونو ته پوره وخت ورکول دي، ځکه چې باید هر کمانډ پکې پوره وویلی شي. دا موږ سره پارت نمبر 1 دی. دې کې به انشاءالله پکچر فول ډیټیل سره وایو. کوشش وکړو چې فول ډیټیل سره وایو، هر کمانډز په دې کې وایو. کوم کمانډ له موږ څخه پاتې کېده نو تاسو موږ ته په کمنټ باکس کې هم لیکلی شئ. زه راځم هلته لږ نوټس لیکمه، دغه ویډیو به هم لږ تیزه کړمه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا لیکل ما وکړو. Picture. This command is used for to bring your picture from your computer. Picture command د دې لپاره استعمالیږي چې د دې command په تھرو باندې ته وکولای شي د خپل کمپیوټر څخه پکچر راولي. یعنی تاسو سره خپل یو تیار جوړ شوی پکچر په کمپیوټر کې موجود دی او ته کولای شي چې دغه command څخه هغه تصویر راولي او دغه وین ورډ کې پیسټ کړي. Clip art. This command is used for to bring drawings, photographies, movies, sounds from MS Word program. Clip art په تھرو باندې ته کولای شي وړه شان ویډیو چې کومه ویډیو په مایکروسافټ ورډ کې موجوده ده، ویډیو، ډراونګز یعنی رسم شوي شیان، فوټوګرافي کیمرې په واسطه باندې ویستل شوي عکسونه، موویز، ساوندز راولي. فوټوګرافي او ډراونګز کې فرق دی. ډراونګز دا څه شی وي؟ دا رسم شوي تصویران وي، جوړ شوي تصویران وي چې هغه په لاس باندې جوړ کړي وي، 2-3-4 برخې سره یو ځای کړي وي، د هغې څخه یو تصویر جوړ کړی وي. فوټوګرافي څه ته وایي؟ فوټوګرافي دې ته وایي چې کوم په کیمره باندې ویستل شوی وي. مووي څه ته وایي؟ ویډیو ته وایي. ساوندز اوازونو ته وایي. تاسو به انشاءالله په کلیپ آرټ کې وګورئ. You can add your pictures as well in this command. کلیپ آرټ کې تاسو کولی شئ چې خپل تصویران، خپل ویډیوګانې، خپل فوټوګرافي، خپل مووي، ساوند هم پکې سره اډ کړئ. دا طریقه به هم انشاءالله زده کړئ. Shapes. This command is used to draw different types of shapes or objects. Shapes په تھرو باندې تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه شیپونه او اشکال رسم کړئ. We have two types of shapes. موږ دوه ډوله شیپونه لرو په MS Word پروګرام کې. یو ته باوند شیپ ویلی شي، بل ته انباوند شیپ ویلی شي. باوند شیپ څه ته ویلی شي؟ باوند هغه شیپونه دي چې کوم end point نه لري. صحیح شوه؟ Closed shapes are called bound shapes. بندو شیپونو ته باوند شیپ ویلی شي. دې کې به درې خبرې موجود دي. No end point، دې کې اخري نقطه نه وي. We can fill with color، موږ یې رنګ کولی هم شو. We can't apply arrow design، arrow design موږ باندې نشو اپلای کولی، یعنی غشي آپشن ماته په دې کې کار نه کوي. Unbound shapes. Unclosed shapes are called unbound shapes. هغه شیپونه چې کوم کلوز نه وي، چې کوم end point لري، دي ته وایي unbound shapes. دې کې به درې خبرې ما سره موجودې دي. have end point، اخري نقطه لري، start او end point لري. we can't fill with color، دا موږ نشو کولی چې د غمنځ رنګ کړو، یعنی په دې کې به موږ سره fill color کار نه کوي. we can apply arrow designs، موږ کولی شو چې په دې باندې arrow design اپلای کړو. nodes. شیپس کې موږ سره به نوټس موجود وي. ریسایزینګ شیپ سیمبلز آر کال نوټس. هغه سیمبلز چې د کوم په تھرو باندې موږ کولی شو چې دغه شیپ ریسایز کړو، سایز یې ورباندې غټ کړو، سایز یې ورباندې وړوکی کړو، روټیټ ورکړو، یعنی تاو راتاوي کړو، شیپ ډیزاین ورته چینج کړو، دغه ته نوټس ویلی شي. وی هیو 3 types of notes in MS Word. MS Word کې موږ سره 3 ډوله نوټس موجود دي. نمبر 1 سکیو نوټس، یلو ان کلر. سکیو چې دی دا موږ سره یلو وي په کلر کې. ګوره انزرټ ته زه راځم، انزرټ ټیپ نه زه یو شیپ راولمه. دا ما سره باوند شیپ دی. باوند شیپ کلوز شیپ ته ویلی شي چې کوم موږ فیل کولی شو. سکیو نوټس موږ سره دا یلو غوندې چې تاسو ته ښکار ګوره دې کې هغه سکیو نوټس نشته. بعضې شیپونه داسې وي چې هغه کې موږ سره یو نوټ وي، بعضې کې سره 2 نوټس وي، بعضې کې سره 3 نوټس وي. زه رالم فار ایگزامپل دې دپاره ما یو شیپ راوسته، دغه شیپ ما فار ایگزامپل راوسته، دې سره دغه زیړ چې کوم نشان تاسو ته ښکاري چې دې په تھرو باندې موږ څه کولی شو؟ دغه شیپ شکل بدلولی شو. نو دې ته وایي سکیو نوټ. یلو ان کلر دا موږ سره زیړ وي. نمبر 2 stretch note. stretch note blue 2007 word 2007 word کې چې کوم هغه کې موږ سره بلو شکل باندې وو. دې کې موږ سره څه شی دی؟ silver 2010 word 2010 word کې موږ سره silver په شکل باندې دی. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته وایي stretch note. دا کوم باندې چې موږ سایز ورته غټو او ورکوټی کوو، دې ته وایي stretch note. صحیح شوه؟
نمبر 3 روټیشنل نودز. روټیشنل څه شو؟ روټیشنل نودز green in color دا موږ سره شین وي، دغه ته څه شی ویلی شي؟ روټیشنل نودز، چې د دې په تور باندې موږ کولی شو دغه شیپ ته روټیشن ورکړو. صحیح شو کنه؟ هیله کوم چې په دغه تیوري باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره تیوري. اوس راځو زر تر زر باندې سټارټ اخلو او کوشش کوو چې دغه ویډیو لنډه کو، فول کمانډز پکې ووایو. فرست ما سره پکچر دی، پکچر باندې زه کلیک کوم، پکچر په تور باندې زه کولی شم چې د خپل سیستم څخه تیار جوړ شوی تصویر راولم. فار ایگزامپل دې باندې مې کلیک کړ، انسرټ باندې مې کلیک کړ، اتوماتیکلی ما سره هغه پکچر راغی. چې کله زه پکچر راولم نو دغه پکچر سره ما سره یو فارمیټ ټیب هم راځي، دې ته وایي کنټیکسچوال ټیب. فارمټ وی ډیزاین ته ګوره پکچر ټول ما تر باندې بار لیکلي دي. زه راځم په دې کې ما سره کافي کمانډز موجود دي او غواړم چې ون بای ون د ټول فول ډیټیل سره وایم. فرست ما سره په دې کې اډجسټ ګروپ دی. اډجسټ کې ما سره فرست کمانډ بیک گراوند دی، ریموو بیک گراوند. زه غواړم چې دې څخه دغه شاته بیک گراوند ریموو کوم، صرف دغه دیره د ماته پاتې شي. ریموو بیک گراوند باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله مو ریموو بیک گراوند باندې کلیک وکړو نو تاسو ورته وګورئ چې دا پاتې دی که پاتې نه دی، او زه ورته پاتې دی. کیپ چینجز باندې به تاسو کلیک کړئ نو اتوماتیکلی به تاسو هغه پاتې شي، شاته بیک گراوند ورڅخه ریموو شي. زه غواړم چې دغه شاته بیک گراوند ته بل کلر ورکړم. هوم ته به راشم او هوم کې به زه راشم هایلایټ کلر ته. هایلایټ کلر کې چې کوم کلر تاسو خوښ هغه ورمنې اپلای کوئ. زه فار ایگزامپل دلته صرف یوازې 15 کلر دي، زه چې نور ورمنې اپلای کا. شیډینګ ته به تاسو راشئ، شیډینګ کې موږ سره مختلف قسمه کلر دي. که دا کلر دي هم نه خوښ، مور کلرز ته راشه، دې ځای کې ورته انتخاب کا. که دا دي هم خوښ نه وي، کسټم ته راشه، دلته ریډ ګرین بلو دغه انسی ورته ولیکه، دغه عددونه ورته ولیکه چې کوم کلر تاسو خوښ شو هغه کلر ورمنې اپلای کا. فار ایگزامپل دا ورته ما انتخاب کو، اوکې، اتوماتیکلی به ماته هغه ورمنې اپلای شي. بیز فارمیټ ته راغلم، ما زه ورته فار ایگزامپل ریموو بیک گراوند، ریموو بیک گراوند، بس کیپ چینجز باندې به زه کلیک کوم، هغه بیک گراوند خو ریموو شوی دی، دا ورمنې ما اپلای کړی دی. زه ورته هم دغه ورڅخه هم ریموو کا. هوم ته رالم او دلته زه رالم، زه ورته فار ایگزامپل نو کلر، کلر به ورنه ریموو شي. بیز فارمیټ ته رالم، ریموو بیک گراوند دی. ریموو بیک گراوند کې ما سره 15 خبرې موجود دي. زه راځم فار ایگزامپل زه ورته چې دا ماته ډسکارډ کا او دلته رالم فار ایگزامپل چینج پکچر ته رالم او دې کې مې فار ایگزامپل دغه ورته راوسته، یا مې فار ایگزامپل دا ورته راوسته، مې انسرټ کړم. زه غواړم چې له دې څخه دغه شاته بیک گراوند ریموو کړم. زه به دې باندې کلیک وکړم، ریموو بیک گراوند باندې به کلیک وکړم. دې کې ما سره فرست کمانډ مارک ایریا ټو کیپ ده. مارک ایریا ټو کیپ مطلب دا دی چې دلته چې کومه ایریا ریموو کیږي هغه د بیک گراوند سره چې کومه ایریا زی هغه ایریا ماته په دې کې پرېږده. لکه فار ایگزامپل دې دا ځای راته پرېږده، دا لاندې ځمکه راته پرېږده. صحیح شو؟ زه به دا لږ فار ایگزامپل غټ کړم، دا به هم په دې شکل باندې راولم تر څو تر یو اندازې پورې راته خپله اډجسټ کړي او راته ښه کړي. ګوره دې ځای کې ما سره دغه ځای ریموو کېږي، دا ځای را سره نه ریموو کېږي او لاندې ځمکه را سره هم ریموو کېږي. زه غواړم چې داسې دې ونه شي، زه دغه ایریا راته کیپ که دغه ایریا راته پرېږده، لاندې چې کومه ایریا ده مارک ایریاز ټو کیپ، دې باندې تاسو کلیک وکړئ. فار ایگزامپل داسې به دا پنسل ورباندې راکش کړي، زه دغه ایریا راته پرېږده. زه به دغه ویډیو لږ تیزه کړم. صحیح شو؟ دغه ماته پرېښوده. زه یم چې دغه اسمان ورڅخه ریموو کا. مارک ایریا ټو ریموو باندې به تاسو کلیک وکړئ، داسې به تاسو پنسل راکش کړئ، دا به راته ریموو کړي. زه یم دغه راته هم ریموو شوه، مارک ایریا ټو کیپ دا راته پرېږده، دا به هم راته پرېږدي، دا راته هم پرېښودله. صحیح شو؟ اوس که فار ایگزامپل تاسو نه په غلطۍ کې دلته دا داسې راغی، صحیح شو، داسې نه فار ایگزامپل راغی، زه ورته یم چې دغه مانه غلط شو، ډیلیټ مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ او د پلس باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا برته ریموو کړي. زه فار ایگزامپل خپل حالت ته راته راوله، ډسکارډ آل چینجز باندې به کلیک کړي، خپل حالت ته به راشي. یا زه ورته فار ایگزامپل دغه اسمان خو ورڅخه ریموو شو، دغه بیک ګراوند ورڅخه لاړه، همدې حالت کې راته پرېږده. کیپ چینجز باندې به تاسو کلیک کړئ، تاسو به اتوماتیکلی په دې حالت باندې پرېښودل شي. هوم ته به راشي، شیډینګ کوم ورباندې اپلای کوئ هماغه به ورباندې اپلای شي. صحیح شو که نه؟ نیکسټ زه فارمیټ ته راځم، نیکسټ ما سره کریکشن دی. زه فار ایگزامپل دا خپل حالت ته راولم، ریسټ باندې به کلیک خپل حالت ته به راشي. کریکشن باندې زه کلیک کوم، زه ورته فار ایگزامپل دغه شان ډیزاین تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ، وخت ورباندې ځای کېږي، تاسو استعمال کړئ نو خامخا یو څه به وشي. صحیح ده؟ ګوره پریس ته راشي، دې کې دغه کلر ما سره په دې کې موجود دي. فار ایگزامپل دا مې ورباندې اپلای کړ، دې کې ورته فار ایگزامپل دغه برایټنس راته لږ زیات کا، کنټراسټ راته کم کا، زیات او کم یې کوئ نو تاسو ته خپله پکچر کې معلومات کېږي. نیکسټ ما سره کلر موجود دی. دې کې زه کولی شم چې دغه کلر چینج کوم. فار ایگزامپل دغه ته راته واړوه، بلیک اینډ وایټ ته راته چینج کړه، بلیک اینډ وایټ ته چینج کولی شي. فار ایگزامپل مور ویریشنز ته راځم، زه ورته فار ایگزامپل دغه ته راته چینج کړه. تاسو کولی شئ چې له دې څخه مختلف رنګونه ورته انتخاب کړئ. سیټ ټرانسپیرنټ کلر ته راځم، زه ورته فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کړو، دا راته چینج کا.
دې کې خدا شاته یو شان کلر دی کنه زم لدی څخه دا شاته بیک گراوند ریموو کا په یو کلیک باندې تاسو براشي کلر باندې بکلیک کی سیټ ترانسپیرنت کلر باندې بکلیک کی دې باندې تاسو کلیک کی تاسو ته اتوماتیکلی هغه ریموو شي کله چې تاسو ته ریموو شي ته بل تراشي زور ته چې درته نو کلر کا نو ګوره تاسو ورته وګورئ هغه پکچر نه بیک گراوند راته ریموو شو یعنی کوم ځای باندې چې ما کلیک وکړ هغه شان چې کوم یو رنگو ټول راته ختم کوم به زر عالم فار ایگزامپل کلر ته پکچر کلر آپشن تر عالم دې زمانه ما کلیک دې ځکه بیا ما خبر دي تاسو کولای شئ چې په دې کې چینج وکړئ البته تاسو پکچر باندې ښکاری آرټیست افیکټ تر علاوه ځکه کولای شم چې دې څخه مختلف قسمه آرټیست افیکټ باندې اپلای کما زه راځم چینج پکچر ته دا پکچر ما فار ایگزامپل دغه ته چینج کو صحیح شو سره عالم آرټیست ته ځکه کولای شم چې دې باندې مختلف قسمه افیکټ باندې اپلای کم لایک ان واټر مطلب لکه وبو کې چوي دغه شانتي بکاری فار ایگزامپل بلر شانتي بکاری فار ایگزامپل دغه شانتي بکاری به د تاسو کولای شئ مختلف قسمه نور دا ور باندې هم اپلای کړئ صحیح شو نیکست ما سره بده کې ریسیټ پکچر دی ریسیټ پکچر کې ما سره فرست کمانډ ریسیټ پکچر دی فار ایگزامپل زه عالم مادي باندې دغه مې ور باندې اپلای کو او د سایز مې هم ورته فار ایگزامپل دومره وړو کې زور ته چې دغه تصویر ما خپل حالت تراولا تاسو برا شي ریسیټ پکچر باندې بکلیک کی سره چې مو په ریسیټ پکچر باندې کلیک کړئ تاسو هغه تصویر خپل حالت تراوي زور ته فار ایگزامپل دې باندې ماته دغه شان افیکټ اپلای کا د افیکټ مې ور باندې اپلای کو زور ته چې دغه پکچر سایز هم څومره دی هغه هم خپل حالت تراولا او دغه تصویر هم خپل حالت تراته راولا افیکټ هر څه څخه ختم کا ریسیټ پکچر ان سایز مر تاسو کلیک کی تاسو به سایز هم خپل حالت تراشي او پکچر به هم درته خپل حالت تراشي چینج پکچر باندې ځکه کلیک کوم چینج پکچر په تور باندې ځکه ولای شم چې دغه تصویر چینج کوم دې باندې کلیک کو انسرټ ماته اتوماتیکلی هغه چینج شي نیکست کمانډ ما سره کمپریس پکچر دی کمپریس مطلب سایز کمول زور ته فار ایگزامپل دغه پکچر سایز ماته کم کا نو ته ما سره یو څو خبرې بده کې موجود دي کله چې د کمپریس پکچر باندې کلیک کما نو ماته دغه شان یو وینډو په نظر باندې راشي کمپریشن آپشنز د کې ما سره دوه خبرې دي اپلای اونلی ټو دیس پکچر ډیلیټ کراپ ایریا اف پکچر ټارګټ آوټپوټ څه د پاره دي بعضی وخت دغه آپشن ماته کار نه کوي دا کوم آپشن چې دی کنه پرنٹ سکرین ایمیل وغیرہ دا چې زه فار ایگزامپل دا تصویر غټ کما اوس که تاسو فار ایگزامپل کمپریس پکچر باندې کلیک کی نو د کې ماته پرنٹ ان سکرین دا دواړه راته کار نه کوي ځکه چې پرنٹ د پاره هم دا خډیر غټ دی پرنٹ د پاره هم خدي ښه کوالټي ده سکرین د پاره هم خدي ښه کوالټي ده ایمیل د پاره اوس دا کار کوي زه ته فار ایگزامپل دغه سایز راته کم کا 96 ppi مطلب پوینټ پر انچ یا پکسل پر انچ زه غواړم چې دغه 96 یعنی شپږ نوي پوینټ پر انچ ته چینج کما مینیمایز ډاکومنت سایز فور شیرینګ ته کولای شئ چې ملګرو ته دغه ډاکومنت سند کی کو فار ایگزامپل په دغه کې په سلګونه تصویران وي تاسو ته خو به خامخا دغه ډاکومنت سایز غټیږي کنه بغټیږي بالکل بغټیږي زم چې دغه تصویر سایز راته کم کا او دغه تغیرات راته ټول پکچر ته اپلای کا اپلای اونلی ټو دیس پکچر نه با کلیک ایسته کی اپلای اونلی ټو دیس پکچر مطلب دا دی چې دغه تغیرات ما په دې کې وکړو دا صرف دغه تصویر ته راته اپلای کا کدی باندې کلیک کی دی دغه ته اپلای شي کدی نه کلیک ایسته کی ټول ته اپلای کیږي ډیلیټ کراپ ایریا اف پکچرز فار ایگزامپل تاسو سره په ډاکومنت کې لس شل پکچر موجود دي تاسو دغه پکچر څخه یو حصہ کراپ کړله نور پکچر څخه د هم کراپ کړی دا زم چې صرف د دینه دغه کراپ ایریا ډیلیټ شي نور نه ډیلیټیږي نو ته اپلای اونلی ټو دیس کې چک کړي ګوره پریکټیکلی تاسو ځکه نو خبر باندې پوه شئ کنټرول ان نیو می کلیک کو زرا لمدی تا زرا زما انسرټ تا پکچر باندې کلیک کوم دغه تصویر ما راوست دا تصویر چې ذکر فار ایگزامپل کنټرول اس ما کلیک کو کنټرول اس ما پریس کو زرا زما ډیسکټاپ کې دا سیو کوم لارج سایز مطلب دا چې د کومه څه تغیرات نه دي کړی کنه دا می سیو باندې کلیک کو نو تاسو په ډیسکټاپ کې وګورئ چې د سایز با غټ وي زرا زما دغه تا سایز کموم دې باندې بس ودرېږم کمپریس پکچر باندې به کلیک کما او په دې کې برا شما ګوره یوز ډاکومنت ریزولوشن دی یوز ډاکومنت ریزولوشن مطلب دا دی یعنی چې څومره دغه تصویر سایز دی عمده شانې پکې پرېږده زور ته دې سایز راته وړوکی کا ایمیل 96 پوینټ پر انچ مینیمایز ډاکومنت سایز فور شیرینګ دا ورته ما انتخاب کو او سم ورته واغسته اپلای اونلی ټو دیس پکچر اوس خو ما سره یو تصویر دی کنه دویم تصویر خو ما سره نشته دی نو ځکه ما دا ورته اغوستی دی ډیلیټ کراپ ایریا هم درته وسوایم ښه انشاءالله اوکې مې کلیک کو دې سایز وړوکی شو د کوالټۍ کې به هم فرق راغلی وي خامخا دغه مخکلي سره به دا فرق لري زه اوس غواړم دا سیو از کما تاسو به دغه فایل سیو کوئ نه چې دا تاسو کنټرول اس کلیک کو پریس کو نو تاسو ته به همدغه تغیرات چې کوم ما وکړه دا برته په لارج سایز والا فایل کې سیو شي زه غواړم چې دغه ته سمال نوم ورکما F12 په پریس کې یعنی سیو از ته زر عالم دې ته سمال سایز ورته
نوم ورکوم دا مې سیف کلیک کو او دا مې کلوز کلیک صحیح شو